سلامونه نیکې هیلې مې منئ. خدای تعالی دې وکړي چې ټول به روغ جوړ او صحتمنده به وئ او د صحت جامې به مو پر تن وي. زه مسعود ارزمان نن یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې یم. نن د موږ د مایکروسافټ ورډ 19 لیکچر دی. نو په تېر لیکچر کې د موږ سره د کاور پیج مربوط ځینې موضوعات وو، لکه کاور پیج و، بلینک پیج و. په همدغه ډول د موږ سره بل کاور پیج کې کوم مثالونه چې وو یا هم هغه فاینل پروجیکټ د موږ سره په کاور پیج کې چې وه هغه هم ترسره کړله. نو نن به انشاءالله موږ په ټیبل باندې غږیږو چې ټیبل څه دی او په ورډ کې موږ ټیبل نه څه وخت استفاده کوو. زه رسمه مایکروسافټ ورډ پروګرام اوپن کوم، بلینک ډاکومنټ را اخلم، یو اندازه ټیک زه را اخلم په دغه ډول 10 پاراګراف یا 15 پاراګراف به د موږ سره بای ډیفالټ صحیح وي. وګورئ اول زه رسم انسرټ ته وګورئ. دلته یو خبره زه تاسو ته وکړم چې تاسو ځینې کمانډونه دلته د موږ شارټکټ نه لري. تاسو ورسې په الټ بټن باندې به کلیک کوئ، بیا انسرټ څخه د موږ سره این دی، کله چې په این باندې کلیک وکړئ پټي باندې به کلیک وکړئ نو په دغه ډول به تاسو هر شارټکټ کې تاسو په خپله یعنې داسې جوړولی شئ بدون نه چې تاسو د ماوس نه استفاده وکړئ. ښه نو په دغه ډول تاسو راشئ ټیبل ته، ټیبل باندې به کلیک وکړئ. د موږ سره دلته یو روی دي، یو کالمونه دي. ښه اوس وګورئ د موږ سره دلته تاسو دغو حساب ته دلته ګورئ د انسرټ ټیبل په ځای باندې د موږ سره څو روی دي، 2 روی دي او 10 کالمونه دي. اوس که زه راشم په دغه ډول زه یو ټیبل واخلم، مثلا د موږ سره دا ټیبل دی، دغو ته څه ویل کېږي؟ د عمودي چوکاټ ته یا د عمودي ټیبل ته څه ویل کېږي؟ دو ته کالم ویل کېږي. که زه ویم اول کالم، دوم کالم، دریم، څلورم، پنځم او شپږم، دا د موږ سره څه شوله؟ کالم شوله. دا د موږ سره دویمه رو شوه او دا د موږ سره دریمه رو شوه، یعنې دا د موږ سره رو په دغه ډول او دا د موږ سره څه دي؟ کالمونه دي. زه رسمه دا یو څو نور هم ورته انسرټ کوم. ښه اوس خو تاسو رو کالمونه وپېژندل، دا هم د موږ سره د یو ټیبل اضافه کول و. او نور کله زه چې بیا کله د تدریس په دوران کې غږیږم چې مثلا په دو کالم یا په دغو رو کې موږ یو څه انسرټ کوو یا ایډیټ کې کو، نو هغه نه به تاسو پوهېږئ چې موږ د رو نه هدف څه شی دی او د کالم نه هم څه شی هدف دی. رڅو اوس وګورئ یوه اسانه طریقه چې موږ رو کالم اډ کولی شو، هغه په دغه ډول کړی شو. تاسو به رسئ دلته یو هر ځای فرض کړئ چې زه غواړم دلته یو بل رو اضافه کړم، زه رسم دلته کلیک کړم، دلته رسم پلس ساین په دو باندې چې کلیک وکړم د موږ سره دلته رو څنګه کېږي اضافه کړي. خو په هغو کمپیوټرونو کې ځینې کمپیوټرونه چې ټاچ نه دي په هغو کې به د تاسو سره دا څنګه کېږي نه به وي. سمه ده؟ نو که دلته اوس وغواړئ چې یو کالم اضافه کړئ په دغه ډول تاسو یو کالم اضافه کولی شئ. کله چې تاسو یو ټیبل جوړ کړئ دلته د موږ سره 2 فرعي ټابونه اضافه کېږي، یو د موږ سره ټیبل ډیزاین دی او بل د موږ سره څه دی؟ ټیبل لی آوټ دی، چې دا به موږ ټول په تفصیل سره انشاءالله هر یو جلا جلا زده کیو. خو اول موږ رسو ته انسرټ نه د انسرټ نه د کوم ټیبل ګروپ چې د موږ سره دی دغه زموږ موضوع څنګه کیو موږ څه کیو ختمي وي. ښه د کالمونو او روګانو د اضافه کولو لپاره موږ نورې طریقې هم لرو، هغه بیا موږ وروسته زده کوو. دا یا ټول نه ساده او سمپل طریقه وه. رڅو اوس فرض کړه چې د موږ سره مثلا انټري ده، زه غواړم انټري په دو کې وکړم، رسم. اوس وګورئ یوه بله موضوع فرض کړئ د موږ سره دلته دغه ډول اعداد دي په دو ټیبل کې رینډم، مثلا په دغه ډول زه غواړم مثلا چې دا ټول حذف کړم. نو څه ډول زه دا ټول حذفولی شم؟ یو کار خو به دا کوم چې زه ټول ټیبل حذف کړم، چې دا خو صحیح طریقه نه ده. بل دا چې زه به رسم هر یو ته په دو باندې به ډبل کلیک کړم، بیا به رسم دلته وایي داسې، دا خو به د موږ سره ډېر غټ جنجال نه وي. زه مطمئن یم چې دا ډېر غټ جنجال دی. دو غټ جنجال د خلاصېدو لپاره به تاسو څه کوئ؟ ټول ټیبل به سلیکټ کړئ. د ټول ټیبل د سلیکشن لپاره به تاسو د دغو هغه نه استفاده کوئ شئ ادو ساین نه. سمه ده؟ زه رسمه زه دا ټول ټیبل سلیکټ کوم، تاسو به راشئ جست ډیلیټ بټن باندې به کلیک وکړئ، تاسو سره به دا څنګه شي هر څومره انټري چې تاسو سره په دو ټیبل کې موجوده ده هغه به تاسو څنګه کړي حذف شي په یو کلیک سره. ښه بل د موږ سره د روګانو کالمونو سایز تغییرول دي، چې څه ډول موږ کړلی شو سایز تغییر کړو. اوس وګوره فرض کړئ چې زه غواړم د یو کالم سایز تغییر کړم، نو په دغه ډول زه د تغییرولی شم. که ځینې وخت تاسو دلته مشکل وي صحیح شوه، دو ته موو ټول هم ویل کېږي. سمه ده؟ که چېرته تاسو مثلا ځینې وخت فرض کړئ چې موږ دلته زه رسمه په دو باندې یو اندازه انټري ورته کړم، مثلا د موږ سره دا څه شی دی؟ دا نمبر دی. رسمه یوه بله خبره چې د ټاپ بټن پوسټه باندې به تاسو بل
کالم ته اوړئ. کله چې تاسو په وروستي کالم کې وای بیرته برځئ بلې رو ته به سویچ کېږئ په دغه ډول. د موږ سره دا شی دی نمبر دی، بل د موږ سره نیم دی په دغه ډول ټیپ بټن. اوکې او بل د موږ سره شی دی فادر نیم دی د موږ سره ټیپ بټن. او بل پاس که چې د موږ سره شی دی آی ډي ده آی ډي لږ ګډوډ شوله خیر آی ډي ده. او بل د موږ سره شی دی مارکس دی. ښه ټیپ بټن. اوس وګورئ لږ برسته هغه کو منظم کو چې ډېر بې ډوله شوله. ښه آی ډي به دلته راوړو او دا دوه کالمونه به موږ حذف کړو. اسانه طریقه یې دا ده چې تاسو به راشئ دلته به کلیک وکړئ او ورته به وایئ چې دا موږ ته دا سیل سلیکټ شوي سیلس موږ ته څه لیکه حذف کړئ. کله چې دا حذف شول اوس وګورئ دغه کوم اول هیډر رو چې د موږ سره ده دو ته هیډر رو ویل کېږي. سمه ده دا چې د موږ سره ده دا ډېره منظمه نه ده که نه، ځکه دلته د موږ سره په پادر نیم کې د اندازه څه شوله ډېره شوله. نو د دو د ریسایز کولو دپاره به تاسو څه کوئ. اوس پارس کې د موږ سره نمبرز دي. اوس زه رسمه دلته ورته یم یو نمبر دوم دریم څلورم پنځم. دو ته کله دومره هغه پکار دی دومره کالم ورته پکار دی خو کم کالم پکار وي. دغه ډول زه دا څه لیکم ریسایز کولی شم. او که چېرته تاسو دو ته نشئ کولی دا موو ټول دو ته ویل کېږي دوزه هم تاسو ته ریسایز کولی شئ په دغه. بل که چېرته تاسو ټول سیلونه مثلا ټول سیلونو کې چې کومه اندازه ده مطابق د موغو څه لیکوئ ریسایز کوئ نو تاسو بیا هغه دوزه هم ریسایز کولی شئ په دغه ډول. سمه ده؟ ښه نو امید دی چې په دو باندې به تاسو پوه شوي وئ. په دغه ډول اوس مارکس دی د موږ سره مثلا په دو کې هم ډېر ضرورت نشته صرف نمرې دي. خو تاسو به که چېرته یو ټیبل هم سلیکټ کړی و یو سیل سلیکټ کړی و نو دغه بیا دا مشکل راتللی شي. زه رسمه د اندازه یو څه کوچنی کوم په دغه ډول. بل د موږ سره فادر نیم دی دا ځای دی آی ډي م یو څه کوچنی کوم یو سیل به نه سلیکټ کوئ. سمه ده هغه بیا مشکل د موږ سره راتللی شي. رسمه اوس وګورئ د موږ سره اول کوم اپشنونه چې موږ په هوم کې ویلي هغه تاسو دلته اپلای کولی شئ. د موږ سره په فونټ کې چې پاراګراف کې چې زه مثلا دا غواړم چې دا د ټول سینټر ته شي دا به ټول د موږ سره څه شي سینټر ته به شي. خو دا دلته موږ بیا په لی آوټ کې تفصیل سره زده کوو. سمه ده په الاینمنټ کې. نو د اوس لپاره دومره بسنه په دو باندې موږ کوو. ښه زه رسمه مثلا دو ته یو اندازه شی کم انټري کم. فرض که زه ورته یم چې ټي پي 00 نو آی ډي د موږ سره په دایم الوقت په لویو تورو باندې لیکو ټي پي. یا مثلا زه رسمه اول دو ته زه انټري کم. مثلا دلته ورته یم چې احمد دی د موږ سره نوم یې دی پلار نوم یې دی مثلا جمال دی او نمرې مارکس د موږ سره 2 نوي. رسم دوم نمبر د موږ سره شی دی دوم نمبر دی بیا په ټاپ باندې کلیک کړم ټي پي ټي پي مثلا 002 او ټاپ باندې زه کلیک کړم. مثلا حیات الله دی د موږ سره دا به د موږ سره حیات الله شي بهرام او نمرې به د موږ سره څو شي مثلا 15 نوي یا شپږ نوي. او دا ما تاسو ته ویلي وو چې دا څنګه رسي دا سره لیکوالی پرې رسي ځکه دا نمونه دي. دا داسې فکر کوئ چې تاسو غلطي کړې ده موږ غلطون نه ده کړې نمونه دي دا سمه ده. نو دا که چېرته راتله تاسو به دلته په دو باندې به کلیک وکړئ ورته به وایئ چې اګنور آل یې که په دغه ډول دا هم د موږ سره څه لیکه اګنور آل یې که. دا د موږ سره شی شوله انټري شوله. اوس په دو ډول تاسو په دو کې ډېر ساده ډول انټري کړی شئ. فرض کړئ چې تاسو دا ډیلیټ کوئ نو تاسو صرف دغه انټري دې ډیلیټ کوئ نو تاسو به بیا څه لیکئ صرف رسئ به دا به سلیکټ کوئ په چوش باندې به کلیک کوئ په ډیلیټ بټن باندې انور په خپل وخت باندې پاتې شي کوشش وکړئ دونه استفاده وکړئ. اوس که یو موږ رسو داسې او بیا یو حسب یو ډیلیټ بټن باندې کلیک دا ډېر غټ جنجال دی. بل یو بل تخنیک به زه درته وښیم که فرض کړئ تاسو دغه ډیوایس چې دی دم غلط کړو داسې شی هم ولیکل. اوس تاسو دا یو داسې کوئ دا خو هم غټ جنجال دی که نه. نو تاسو به څه لیکئ کنټرول بټن به نیولي وي بیک سپیس باندې به کلیک وکړئ. دا مکمل یو ورډ څنګه کېږي د موږ سره پاکې وي. سمه ده. او جامپ سلیکشن دا خیر دا موضوعات پاتې دي بیا موږ په خپل وخت کې زده کوو هم موږ د په دغه ډول کړلی شو. نو په دو کې خو دومره سخت څه نه و زه مطمئن یم چې په دو باندې پوه شوئ.
ښه رسم زه انټر بټن باندې کلیک کوم ټیبل ته رسو دوام د موږ څه شی دی انسرټ دی انسرټ د موږ څه کار کوم فرض کړئ تاسو دلته کوم مثلا دلته د موږ هغه ټیبل لاس پورته کې دی فرض کړئ تاسو ډیر غټ ټیبل دونه په کار دی نو دغه لپاره تاسو ته انسرټ نه استفاده کوئ انسرټ ټیبل باندې تاسو کله کلیک وکړئ وګوره نمبر اف کالمز څو کالمه ته غواړئ مثلا د موږ دلته څو کالمه دي 1 2 3 4 5 کالمه دي زه ورته وایم چې 5 کالمه پکور او څو روګون دي پکور دي فرض کړئ ورته وایم چې 200 روګون دي موږ پکور دي بل د موږ څه شي دي اوټوپیټ بیهیویرز دي دلته د موږ کله چې دا موږ دلته زرو شمه اوس وګوره دلته کله پخنی سره لکستونه نن خراب دی کله چې زه د ټیبل جوړاوم وګوره دا په خپل ځل کېږي پیټ کېږي دغه پیج ته ځکه دلته موږ ورته ویلي چې پکس د کالم اندازه چې کومه یوه ده د مغه مطابق یې جوړوه نو چېرته دلته تاسو په کې دا اوس د موږ اټو دی یعنې په خپله په اتوماتیک ډول سره دا څنګه کوي اندازه ورکوي که دا تاسو تغییر اولای هم شی په دغه ډول خو تاسو به کوشش وکړئ چې دا به څغلی وي اټو به وي ځکه هلته سایز هغه معیاري استاندارد کوم سایز چې کارول کېږي د هغو دپاره یې جوړوي زه رسم اول ورته وایم چې هر کالم ته چې کوم استاندارد سایز ورکړل شوی دی صحیح شول او کالم ته مطابق څغلی که جوړ یې که اوس وګوره دا د موږ څه څغلی شول جوړ یې کړل د موږ تقریبا 200 روګانې ته څغلی کړلې دو ټیبل ته وار کړلې که زه روشم بېرته کنټرول ځای باندې کلیک وکړم چې نور اپشنونه یې دلته موږ ووایو رسم انسرټ ټیبل ته ورته وایم چې مثلا لاس دانې روګانې ورکړه اوس وګوره بل د موږ څه شی دی اوټوپیټ ټو کانټینټس دی دا بیا د موږ څه کار کو هغه متن ته په کاتو سره صحیح شوله څغلی که موږ ته ټیبل راکړه اوس وګوره موږ ته دغه ډول یو ټیبل راکړل شو موږ کله چې ټیبل واخیستو موږ څه داسې راتللو که نه اوس که چېرته زه ورته وایم چې دلته د موږ څه نام برس دی سمه ده اوس وګوره هغه چې هر څومره دا لوی کېږي سمه ده هغه څخه کېږي مطابق د موږ جوړېږي اوس که زه دلته راشم مثلا آی ډي څه د موږ څه دغه ضرورت دی بیا زه رسم ورته وایم چې نیم وګوره دا د موږ څه نیم ته دومره ضرورت دی بیا ورته وایم چې فادر نیم ته د موږ څه دومره ضرورت دی سمه ده په دغه ډول تاسو کړلی شئ چې د دونه هم استفاده وکړه سمه ده اوس که زه راشم مثلا دلته ورته ویم مثلا چې موږ غواړو چې ایمیل ولیکو اوس وګوره زه مثلا دلته ورته ټایپ کوم gmail.com فرض کړئ دا د موږ ایمیل دی اوس وګوره چې څومره دا ایمیل لویږي هغه متن به څغلی کېږي هغه ټیبل به ورسره لوی کېږي سمه ده که زه دلته راشم ډېر متن ولیکم فرض کړئ د موږ دا متن دی دا مطابق د دغه متن څغلی کېږي هم په عمودي ډول هم په افقي ډول دا ټیبل څغلی کېږي ګروبارېږي نو کوشش وکړئ تاسو د دغو نه استفاده در سره وکړئ ښه رسم کنټرول زاید باندې کلیک دغه بیا ریسایز کولای هم شي په خپله خواږه باندې خو خیر وخت په کاتو سایدونه تاسو استفاده کړای شئ دا به سلیکټ کړئ ورته به وایئ چې ډیلیټ کړه دغه انټایر ټیبل د موږ انسرټ ته زه رسمه بل د موږ څه شی دی اوټوپیټ ټو وینډو اوټوپیټ ټو وینډو د موږ څه کار کوه که هر څو سیلونه کم وو هم وو نو دا به موږ ته څه کوي وینډو ته به پیټ کوي وینډو یعنی څومره چې مارجن دی مارجن د موږ څه دغه ساحه ده سمه ده دغه ساحه د موږ څه مارجن ده او دغه ساحه خو ته اوس ورته وایم چې درې 15 کالمه ولري او 3 روګانې ولري خو اوټوپیټ ټو وینډو یې کا اول د موږ څه شی دی ریممبر ډایمنشن فور نیو ټیبلز د موږ څه کار کو هغه تعداد یا شمیر چې موږ ورکړی دی هغه موږ ته څه وکړه هغه ساته په پیزا کې د سره ممبر ساته یعنی پات کې تاسو یو ټیبل جوړاوئ د مل وخت 15 روګانې دي 15 کالمه دي او 3 روګانې دي بیا رسې بیا د دوه ټیبل ته ضرورت نه وي سمه ده اوس که زه دا اوس دا په یاد درسول لري چې موږ 15 کالمه او 3 روګانې دي زه دا اپشن نه فعالوم بیرته به دا موږ ته تغییر شوی وي زه رسم اول دا اپشن به ګورم اوس وګورم موږ اگر 3 کالم 15 کالمونه وو او 3 روګانې وي او ټو فټ تو څه شي شولا وینډو شولا دا بیا دلته موږ په لیاوټ کې هم زده کیو سمه ده په لیاوټ کې دلته د موږ څه دادي هم دا اپشنونه دي سمه ده دلته هم د موږ تقریبا ډیر کور سپک شو ډیر اپشنونه دلته د موږ بیاشته دي چې موږ بس دا وی ان شاء الله ورته مخته اوس وګورئ زره سمه دلته ډایمنشن چې موږ ورکړای او هغه په یاد لرم اوس وګورئ
موږ دلته تر اوسه پورې په دغو سیل کې یو. زه رسم د ټیبل نه بهر وځم، رسمه اوس وګوره دا تر اوسه پورې په دوه پیزا کې شته دی. بیا کله چې موږ د نوی ډاکومنټ واخلو دا بیرته خپل ډیفالت حالت ته رسیږي. ورته چې دا در ساساته په پیزا کې سمه ده، نو بیا کوم څه چې تاسو دلته ورکړئ هغه به دایمون واخلي. دوی څنګه وي دلته سیو وي. دا هم د موږ څه شی و انسرټ ټیبل وه. ښه بل د موږ څه شی دی ډرا ټیبل. د ډرا ټیبل په واسطه باندې موږ څه کولی شو دو په واسطه موږ یو ټیبل ډرا کولی شو. ګوره یو ټیبل جوړول و یو یې ډرا کول. اوس فرض کړئ دا د موږ یو ټیبل دی، زه غواړم په خپله خوښه په دغه ډول یو ټیبل ډرا کړم. دا د موږ یو ټیبل شو. فرض کړئ د یو سیل د څو سیلونو دی نه اوس مثلا زه غواړم چې دلته دغه یو سیل چې دی فرض کړئ زه رسمه دلته لیکم ورته چې دا موږ ته څه لیکه په دوه حصو باندې ویش. اوس وګوره دا د موږ یو سیل شو او دا د موږ بل سیل شوله. سمه ده. او فرض کړئ زه مثلا غواړم چې دلته یو ټیبل په خپله خوښه جوړ کړم چې اندازې یې د ما په خوښه وي په دغه ډول. اوس څومره په اسانۍ زه دا ټیبل ډرا کولی شم. خو دا څه وخت موږ استفاده کوو کله چې موږ داسې یو ټیبل په کار وي چې موږ هلته نشو جوړولی، نو بیا موږ د ډرا ټیبل نه استفاده کوو چې دا موږ په لیاوټ کې دلته بیا هم زده کوو. خو زه مطمئن یم چې بیا به ورته ضرورت نه وي. که چېرته اوس ضرورت شو چې تاسو یو لاین سپیسیک لاین د باندې یوسئ، تاسو به شیر بټن باندې کلیک کوئ او په هغه لاین باندې به کلیک کوئ. اوس وګوره هر لاین په هر خط باندې چې تاسو کلیک کوئ هغه یې تاسو څه کیږي ریموو کیږي د باندې ځي په دغه ډول. سمه ده. که تاسو ډېر هغه لاینونه هم وي هغه هم تاسو په اسانۍ سره ریموو کولی شئ. نو امید ده چې په دې باندې به تاسو پوه یوئ هر څه. رسو انسرټ ته په انسرټ کې بل د موږ څه شی دی ښه په بل د موږ څه شی دی کنورټ ټیکسټ ټو ټیبل دی. فرض که زه رسمه دلته یو نیو ډاکومنټ راخلم. فرض کړئ د موږ څه یو کس انټري کړې ده خو انټري څه خلی کړې ده چې ټیبل کې نه ده کړې، په یو بل پروګرام کې کړې ده. رسمه فرض کړئ په نوټ پاډ کې کړې ده. دا ده سمه ده. فرض کړئ په نوټ پاډ کې د انټري کړې مثلا دلته یې ورکړی دی د موږ څه شی دی نمبر دی، بیا یې په کوما باندې څه جدا کړې ده، بیا د موږ څه شی دی آی ډي ده. فرض کړئ آی ډي ده په کوما باندې څه جدا کړې، بیا یې موږ څه نیم دی، بیا د موږ څه شی دی فادر نیم دی په کوما یې جدا کړې ده، او بل د موږ څه شی دی مارکس دی. اوس مثلا زه رسمه نمبر ورته یم چې اول دی، بیا په کوما کې کوما باندې جدا کړی. وګورئ دا په څو شیانو موږ جدا کولی شو. دغه موږ کړلی شو چې په کوما باندې کو، په ټاب بټن باندې کو، په پاراګراف باندې کو، او په بل هر سمبول باندې چې تاسو وغواړئ دا څه لیکلی شئ څه جدا کولی شئ. آی ډي دا مثلا د موږ سره ټي پي موږ دلته اوس صرف ګورئ په ټاب بټن باندې جدا کیږي. دا ټاب بټن ده صحیح شوله. زه ورته یم چې ټي پي 001 ده د موږ سره آی ډي ده او نیم یې د موږ سره څه شی دی حیات الله دی د موږ سره، او د پلار نوم یې څه شی دی بهرام دی د موږ سره، او نمرې څه شی دی فرض که 98 دی. سمه ده. بله انټري ورته کړم مثلا په دریم نمبر باندې ورته کړم، خو ترتیب موږ نه ورکوو. سمه ده. زه ورته یم چې د موږ سره بل نفر څوک دی شفیع الله دی د موږ سره، پلار نوم یې څه شی دی نجیب الله دی، او اوکې بل د موږ څه شی دی نمرې دي مثلا 96. اوس زه رسمه دا کاپي کوم کنټرول سی. رسمه مثلا دا یو چا درکړه درته وایي چې دا څه لیکه په ټیبل کې دا ماته زوی په زوی کړه. دا خو ډېره غیر منظمه ده که نه. دا به ته ټیبل جوړوئ بیا کاپي پیسټ اوف دا خو ډېر غټ جنجال دی. نو تاسو به صرف راشئ دا به سلیکټ کړئ ټیکسټ دغه کیدای شي په دغه پروګرام کې وي هېڅ مشکل نه لري. سمه تاسو به راشئ دا اپشن به تاسو وستخلی شي په آل بشي ورته چې دا موږ ته کنورټ کړه. سمه ده. اوکې کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ دا موږ ویلیو بیهیویر او ټیبل سایز دا هر څه موږ ویلیو دو ته ضرورت بیا نشته. سپریټر ټیکسټ ارټ د موږ سره دی. اوس دا د چوش په واسطه باندې جدا شوی دی دا کالمونه. اوس د موږ سره چې دی کاماس دی د کامو په واسطه باندې جدا شوی. ګورئ پاراګراف په واسطه د ټاب په واسطه ادر د بل سمبول هر سمبول چې دلته وي هغه تاسو ورته اصل کې. خو دا بیا وروسته موږ بیا زده کوو
چې دا مثلا دلته اپشن والی مختار کړای دی اوس موږ ته کومه خپل سلیکټ ځکه هلته د خپل پیدا که ورته چې بالکل د موږ سره کومه باندې دا سپریټ شوی دي زه اوکې باندې کلیک وکړه څومره په اسانۍ سره اوس څخه شول ټیبل ته څنګه شول هغه شول کنورټ شول سمه ده او دا به د موږ سره ان وي ښه نو په دغه ډول تاسو کړلی شئ هر ډول ډیټا په اسانۍ سره د ټیکسټ نه چوش ته وړاوئ ټیبل ته سمه ده ښه دلته یو څه ګډوډۍ مې کړې خو خیره دا څه وي تاسو یې درسره منظم یې کوئ دا راخو پوهېږئ که نه ښه بله موضوع د موږ سره په ټیبل کې څه ده اکسل سپریډ شیټ ده اکسل سپریډ شیټ د موږ سره بیا څه کار کوم اوس وګورئ پارس کوي تاسو یو ټیبل لرئ مثلا غواړئ یا هم داسې یو ټیبل لرئ دلته په د پروګرام کې ضرورت ورته لرئ چې په هغې کې تاسو محاسبات ترسره کوئ نو د هغو دپاره تاسو د سپریډ شیټ څخه استفاده کوئ زه یو ویډیو وګورم ویډیو تقریبا ته 20 دقیقو اوړي نو دا به انشاءالله سپریډ شیټ به موږ بله ورځ په بل لیکچر کې بیا زده کیو ځکه دا مهمه موضوع ده خو زه به اوس درته تشریح کوم ولنډه تشریح به درته وکړم بیا که چېرته تاسو په دې باندې کار کوئ مشکل به نه وي فرض کې تاسو یو ټیبل لرئ مثلا په ټیبل په واسطه باندې تاسو غواړئ دلته محاسبات ترسره کړئ ګورئ په ورډ کې موږ محاسبه نشو ترسره کولی مثلا موږ د معاشاتو یو جدول دی هغه که دلته موږ جوړم کو هغه موږ ته مجموعه نشي ریاستلی موږ په هغو کې مثلا ګټه تاوان نشو ریاستلی اما دا کار موږ ته اکسل کړلی شي د اکسل کورس موږ په نظر کې لرو انشاءالله هغه به هم ریکارډ کړو او تاسو به ورسیو هغه هم د یوټیوب چینل څخه بیا ترلاسه کولی شئ نو که چېرته ضرورت شو مثلا چې تاسو دلته محاسبات ترسره کړئ نو تاسو بیا دونه استفاده کړلی شئ زه رسمه یو سپریډ شیټ تاسو درخلمه خو ټیبل او نورې موضوع به بیا موږ وروسته زده کیو ځکه دا موضوع ته خپله د اکسل مربوط راځي نو دا د موږ سره اوس یو ټیبل شو اوس وګوره دو ټیبل او دو ټیبل هېڅ فرق نه کېږي کله چې کلیک پې وکئ ډبل کلیک وکئ وګوره نو تاسو سره اکسل په ورډ کې دننه راخلاصي دا د تاسو سره د اکسل انټرفیس دی په دې کې اوس په اکسل باندې هر ډول محاسبات چې تاسو ترسره کوئ هغه دلته ترسره کولی شئ سمه ده فرض کړئ د موږ سره دا دی ده مثلا ته غواړئ چې د دغو ټوټل وباسئ زه مثلا ورته یم چې دلته موږ ته څه خلی وکړه سمې مخ ته مجموعه یې راکړه د څه شو د دو دا یې د موږ سره مجموعه شوه خو خیر دوی ته موږ ډېر نور پلان لرو چې په دې کې یو ښه منظم ټیبل جوړ کړو تر څو پورې دا درس په ښه ډول تطبیق شي نو دا به موږ بیا په بل لیکچر کې انشاءالله زده کیو نو په ننني لیکچر کې انشاءالله چې تاسو به زده شوي وي ځکه دومره سخت او مغلق څه نه وکړئ نو په دغه ډول تاسو کوشش وکړئ دغه درسونه د خپلو نورو ملګرو سره هم شیر کړئ تر څو پورې تاسو د هغو سره یو ډول کومک او مرسته کړې وي ځکه ډېر کسان دي چې دوی اقتصادي مشکلات لري نشي کړلی چې کورسونو ته لاړ شي او دغو پیسونه ورکړو پیسونه هم ډېر لوړ وي نو تاسو کوشش وکړئ دغو درسونو نه استفاده وکړئ ځکه دا موږ د یو کورس یا د یو انسټیټیوټ په معیار باندې ثبت کړي دي مکمل به وي انشاءالله هېڅ موضوع به نه کې پاتې کېږي په همدغه ډول د سی آی ټي او د آی ټي کوم پروګرامونه چې دي هغو ته موږ پلان لرو چې هغه موږ ریکارډ کړو نو تاسو سپورټ د موږ سره ډېر مهم دی نو دغه به د موږ 19 لیکچر تر بل او راتلونکي لیکچر پورې تاسو په پاک رب سپارم هر چېرته چې وئ ښاد اباد او خوشحاله اوسئ الله مو مل شه ښه وخت ولرئ